خونکی و مهربانه دی. سلامونه او نیکی هیلې. یو دوه کیتې وایم بیا غزل وایم چې هغوی به جنګ ته د جهاد د زاویې نه کتل، هغوی به جنګ ته د جهاد د زاویې نه کتل، هغوی اوس امن ته د جنګ د زاویې نه ګوري. او چا چې مذهب هم د مسلک په نامه وویشلو، چا چې مذهب هم د مسلک په نامه وویشلو، هغوی مکتب ته هم د ننګ د زاویې نه ګوري. بله کیته ده چې دا ورکه قافله دې دا ورکه قافله دې نو ورته نه ګوري او ځي دی، دا ورکه قافله دې نو ورته نه ګوري او ځي دی، او دې دشته کې دې نور په بیرته نه ګوري او ځي دی. او دا لوګه دغه تنده او په لاره کې سروټ کې، دا تنده دغه لوګه او په لاره کې سروټ کې، او رهبر دې د دیوانو غر ته نه ګوري او ځي دی. او غزل څو شعرونه دي چې خیر دې وي ګلو ته خطره پیښه ده، خیر دې وي ګلو ته خطره پیښه ده، او مونږ سره ښکلو ته خطره پیښه ده. دا باسین خاموشي چغې وخي د ښار ښاغلو ته خطره پیښه ده، دا باسین خاموشي چغې وخي او د ښار ښاغلو ته خطره پیښه ده. او اختره ژوند سړي خورو سره دی، اختره ژوند سړي خورو سره دی، او سړي کېدلو ته خطره پیښه ده. د ملګرو رانه دغه وکړو، دا بل وایم دې ځای کې راته چا ووایي بیا دغه وایم چې خان چې روغ لیوني څوک څوک دي، روغ لیوني څوک څوک دي، او تا چې مني څوک څوک دي. حسن د فطرت څخه، حسن د فطرت څخه، او مړ غني څوک څوک دي. زه غاړې باسمه، زه غاړې باسمه، او سړه بني څوک څوک دي، او زه د باچا خان مرید ځان پیژني څوک څوک دي. زه د باچا خان مرید ځان پیژني څوک څوک دي. بند په بند خواږه افغان، بند په بند خواږه افغان، دنګ دنګني څوک څوک دي. لرو بر کې پوله شي، لرو بر کې پوله شي، او دا منځني څوک څوک دي. زه په پښتو ویاړ اختر، نور میړني څوک څوک دي. دا نظم وایم چې خان اکثر د خر بچي، بغیر د باچا خان نه او بغیر د هغې خانانو نه چې هغه د ولس په کتار کې ولاړي، او بغیر د هغې چا چې د پیرنګي د اسونو نه خولي نه یې وچې کړي، او د هغې نه د خان او د نواب خطابونه نه یې اخیستي. دا زاغیه خان اکثر د خر بچي، خو پیسه ترې نه اس جوړ کړي. خان اکثر د خر بچي، خو پیسه ترې نه اس جوړ کړي. شیخ یې هم کوي صفتونه ترې نه اوږد او دس جوړ کړي. زاهد هم ولري یاد د تسبو نه جرس جوړ کړي. خک تلفي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کړي. خک تلفي داسې بلا ده په بېوسو کې وس جوړ کړي. څوک د زرو په کاسو کې د تخار نه نجس جوړ کړي. څوک په نیش کې هم کانغ وي له دې خاورو اطلس جوړ کړي. د غلام قلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کړي. د غلام قلم کمال دی د شاهین نه ټپس جوړ کړي. او ټپس ته شاهین وایي د غانټول نه نرګس جوړ کړي. نو خدای دې چرې وصبر نه کړي، خدای دې چرې وصبر نه کړي، او چې د وس نه خوس جوړ کړي. څوک دوړې ولي اختره، څوک شعور د ولس جوړ کړي.